پل ځان بچکای نو داسې بچیم بچکوا سحر چې مانزله بچی پاسای دسی پاسوله که زلزله چې وشي چې کله زلزله وشي نو مونږ او تاسو چې کله د کوټې نه اوزو نو دا بچی ځان سره پترخ کې ونیسو بړستن ته نه لر کو او اله ګوله جوړه کو وی شابه زلزله د اسې نه چې دا کور در باندې ررتو شي نو چې بچی مانزله ویخی نو داسې اله ګوله پې جوړوله که زلزله چی بچو پاسئ 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 ولې د جهنم اور دی د جهنم اور دی د جهنم اور دی داسې بچی پاسوه مانزله چې اسې نه چې دا بچی می دا منځ نه کوي او بیا پې د جهنم اور مسلط شي نو اله ګوله په بچو جوړوه او بچی داسې په وارخطایۍ باندې مانزله پاسوه قو انفسکم و اهلیکم نارا الله وی ځانونم بچ کئ او دا بچی مونږ ګورئ بچ کئ ته چې مانزله راځي او بچی دی اوده پراته دي نو ځان دی د اور نه بچ کو خو ګورئ بچی دی بچ نه کړل بچی پاسوا قو انفسکم و اهلیکم نارا پاسئ بچو پاسئ مانزله پاسئ د جهنم اور دی الله وی چې ځان تم بچ کې او بچی تی نه هم بچ کې مونږ ډیر خلق خود ځان فکروم نه کو او که د ځان فکر کو نو ډیر خلق بیا د اولاد فکر نه کوي د ځان فکر کوي خو د اولاد نه کوي به د ځان فکر کوي به د اولاد فکر کوي د ځان د اولاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین بچو ته د مانزه حکم کوي چې کلم دا بچی 9 کالو ته ورسی چې 9 کالو ته ورسی د مانزه حکم ورته کوه په مانزه عادت کوه او د ځان سره جمعات ته بوزه بچیا منځ دی الصلاة عماد الدین دا د دین ستن ده په دې منځ باندې دین ولاړ دی او دا منځ د امام الانبیاء د سترګو یخوالی او بچیا زه چې زو مانځله مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې 10 کالو ته دی بچې ورسېد او بچی دی منځ نه کو بیا یې وخا بیا ورته سزا ورکوه بیا ورته زورنه ورکوه بچیا ته د 10 کالو ته منځ نه کې وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین چې 10 کالو ته ورسېدل بیا وله په منځ سزا ورکوه ولې دې منځ پرېښودی دی بچیا منځ پرېښوده مې کتاب کې نشته دی منځ پرېښوده دی نه برداشت کومه ګورئ په دې دین ولاړ دی دا د دین ستن ده الصلاة عماد الدین بچیا تا ولې مونځ نه دی کړی قرآن کې چې کم زیم راغلی نو وی اقیم الصلاة منځ قایم کوي داسې نه وایي چې منځ وکئ اقیم الصلاة منځ قایم کوي د قیام یوه ترجمه علما دا کوي چې د دې معنی دا ده چې منځ کوي نو د ټولو سنتو د واجباتو د مستحباتو خیال پکې ساته دې ته اقامت د منځ وایي چې سره د ټولو آدابو مستحباتو د واجباتو سره ته منځ ادا کی زه سجده لګومه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده څنګه لګولې وه زه چې قیام کوم لاس په کم ځای کې ږدمه لاس په کم ځای کې ږدم امام الانبیا لاس کم ځای ایښودي زه چې تکبیر تحریمه له لاس اوچتوم څومره به یې اوچتوم ستا بچي ته پته شته تا بچی په دې پوه کړی دی چې څومره به زه لاس اوچتی زه به یې څومره اوچتوم او ته به یې څومره اوچتی نو د ټولو شرایطو د آدابو خیال ساتل چې کله امام مانځه کې ووایي سمع الله لمن حمده دې معنی دا ده چې الله اوري حمد د هغه چا چې څوک د الله حمد کوي چې د الله حمد څوک کوي نو الله یې اوري دا د امام ووایي دې مقتدیانو ته وی مقتدیانو الله ستاسو حمد اوري حمد ووایئ دا امام مقتدی ته ووایي نو پکار داوه چې امام ووایي چې سمع الله لمن حمده نو چې مقتدی ښکلی وایي چې ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دواړه ټیک دي
حروف سیوا کیږي نو اجر سیوا کیږي چې ربنا ولک الحمد نو لک اجر خ سیوا شو ربنا لک الحمد چې مونږ وایو بالکل ټیک دی خو ولک الحمد اجر لګ نور سیوا شو نو هغه امام وی سمع الله لمن حمدا اے مقتدی الله ستا حمد اورید الله حمد بیان کا نو امام چې وګوري نو مقتدی سجدی لتلی مقتدی کا تو سجدی لتلی نو پکار داده چې دی امام مقتدی ویلې چې دا ماته امام اوی چې سمع الله لمن حمدا نو چې دی مقتدی خ قلار باندې ویلې چې ربنا ولک الحمد دا الله چې څوک حمد کوي نو الله اوري نو ربنا ولک الحمد الله ټول تعریفونه تعالی ردی ته د حمد قابل او ته د ستاینې قابل نو بیا وروسته وایه الله اکبر دې ته اقامت د منځ وي اقامت د منځ دې ته وي حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده مانځه کې وایي الحمدلله رب العالمین بیا پسې لږ ودرېږئ الحمدلله رب العالمین لږ وقف وکا ته چې وایي الحمدلله رب العالمین رب العالمین وی حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وی چې ته بیا وای الرحمن الرحیم ادریږي رب العالمین وی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلله چې بیا ته وای مالک یوم الدین الله وی مجدنی عبدی زما بنده خو زما لوی بیان کړه چې د قیامت واګدار الله دې زما لوی بیان کړله نو بیا دا بنده مانځه کې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی دا آیات ټول د فرشتو ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی اے فرشتو دا نیم آیات زما دی او نیم د بنده دی ایاک نعبد الله عبادت تعالی کو هو ایاک نستعین د امداد ستانه غواړو زمونږ حاجتم دی عبادت په تعلق و امداد به زمون کوي نو الله وی دا آیات نیم زما دی نیم زما د بنده دی دا ته چې سوره فاتحه وای خو ته د دې د راز نه د ځان نه دی خبر کړی نو ته په یوه سا باندې زر زر ووایي نو نه پکې د حمد پته ولګي نه پکې د ثنا پته ولګي نه پکې د الله د لویۍ پته ولګي نو چې ته ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی دا نیم آیات زما دی نیم د بنده دی نو چې بیا ته وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو الله پاک وی دا ټول زما د بنده دی په دې کې خو زما څه نو نیغه لار راته وښیي د یهودو د لار نه مې بچ کی نه نسواراو د لار نه مې بچ کی د ګمراهانو د لار نه مې بچ کی نو الله وی هذا لعبدی دا آیات خو ټول زما د بندو دا خو ټول ځان له وغوښتو ناولنې درې آیاتونه د الله حمد شو دویم نیم شو او اخیرنې ټول د بنده شو نو چې وی کله بنده دا ختم کی کنه نو د الله د طرف نه آواز وشي رب العالمین فرشتو ته وی هذا لعبدی دا آیات ټول زما بنده د پاره ولعبدی ما سأل اے فرشتو زما بنده چې ما نه څه وغوښتل په دې فاتحه کې هغه ټول مې وله ورکړل چې ته صرف ولا الضالین وی نو اقامت د مونځ دې ته وی چې داسې مونځ وکړه الله وی اقیم الصلاة بل ځای الله وی لیبلوکم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا قیامت کې الله وی زه به ګورم چې عمل ښایسته چا کړی ډیر نه لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی چې ښایسته عمل چا کړی زه به د عمل ښایسته ګورم زه به د مونځ وزن ګورم چې مونځ ښایسته چا کړی دا نه چې ډیر چا کړي دي ښایسته چا کړي دي د عمل ښایستهوالي لره به اعتباري رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی زبنن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه مخکې کېږم نن به تی چنده ډېره وړم نو چنده یې ښه ډېره وړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی عمر فاروقه څومره دې راوړي دي وی نیمه مې راوړې ده او نیم مې کور پرېښه ټول مال مې نیم کړی
دې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وایي څومره دې راوړې ده؟ وی چې سوه مې ټول راوړي دي. کور دې څه پرېښي دي؟ وی الله او د الله رسول مې پرېښی دی. نو علما وایي په دې ځان پوه کوي مال تنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم و. مال د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم و، ټول یې وړی خو لږ، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چنده ډیره راوړې وه. نو پکار ده چې نبی علیه السلام اعلان داسې کړی وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن میدان وګټو، ځکه چې کومه چنده یې وړې وه نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه ډیره وه. او نبی علیه السلام اعلان وکړ نه میدان بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وګټو. مال یې کم وړی و. علما وی وجه دا وه چې مال د ده کم و، د هغه سیوا و، خو دې کې قرباني سیوا و او په هغې کې کم و. هغه نیم مال پرېښی و، نیم یې وړی و، او ده خو ټول وړی و. نو زه 15 ورکوم، خو دا زما د مال نیمه ده. ته 1000 ورکوې، خو دا ستا د مال لسمه ده. نو لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله به ګوري چې عمل د چا ښایسته دی، د چا په عمل کې وزن ډیر دی، د چا په عمل کې قربانی ډیره ده، د چا مونځ د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافقو. نو اقیم الصلاة یوه معنی د اقیم الصلاة دا ده چې داسې مونځ وکئ چې د ټولو آدابو سره، ټولو شرایطو سره، د ټولو سنتو سره مونځ وکئ. دې ته اقامت د مانځه وایي. دویمه معنی علما کوي د اقامت د مانځه وایي دې ته وایي چې په خپله مونځ کوي نو ستا چې څومره ماتخ اهل و عیال دی په هغوی مونځ وکړه. دې ته اقامت د مونځ وایي. ته مانځه له ځې، نوکر ته وایي تم مونځ وکړه. ته مونځ کوي، بچي ته وایي تم مونځ وکړه. چې تم وکړي او په بچو دې مو کو، دې ته اقامت د مانځه وایي. مونځ دې قایم کو، قایم ستا په کور کې مونځ ودرېده، ستا اهل و عیال مونځ وکړو، نو ستا نه چې څومره ماتخ خلق یي هغې ټولو ته وایي د مونځ خیال ساتئ. نو څنګه چې ته مونځ کوئ نو داسې وړو ته هم حکم کوه الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو ټول چې یې شپونکي یې، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې به هر یو نه د خپل رعیت او د کنډک باره کې تپوس کیږي. څنګه چې د بیزو شپنکۍ خلق ته ماښام د خپلو بیزو تپوس کوي که نه کوي، نو دا ستاسو کنډک دی. د دې تاسو مشران یې، د دې خپل اهل و عیال تپوس په د کور د مشر نه کیږي، د بچو تپوس په د پلار نه کیږي او د مور نه به کیږي. دا د دوی رعیت دی، دا د دوی ماتح دی، د دې به تپوس الله د دوی نه کوي. نو خپلو بچو ته حکم د مانځه کوئ چې 7 کالو ته ورسي. علما وایي د بچی په پلار اولنې حق دا دی چې دی به ورله نوم ښکلی ږدي، نوم به ورله صحیح ږدي. نوم کې د علماو سره مشوره کوئ، ښکلی نوم به درته وښي، ښکلي نومونه به درته وښي. سبا به ته خوشحاله یې. نو مونږ خو د چا نه د نوم پیسې خو نه الو چې نوم مې درله بچي له کېښود ماله به یې اوس پیسې راکئ. نه، نوم کې د علماو نه تپوس کوئ. حدیث مبارک کې راځي احب الاسماء، په ټولو نومونو کې غوره نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. عبدالله، عبدالرحمن دا غوره نومونه دي. به هر صورت نوم بچی له صحیح کېښودل دا د مور او پلار باندې د بچو یو حق جوړیږي. دا ولته اولنې حق ضایع کو چې بچی له دې نوم غلط کېښوده، معنی غلطه ده. علما وایي د دې نوم د معنی اثر چې دی ګورې دا په بچو کې سبا بیا ښکاره کیږي. د دې نوم اثر وي اثر، نو بچو له ښکلی نوم، د صحابي نوم ده، د پیغمبر نوم ده، د ائمه اربعو نومونه ده، د علماء دیوبند د مشرانو نومونه ولږ ده چې الله پکې سبا هغه اثرات ښکاره کړي. نو موږ لومبی حق د بچي ضایع کو. نوم دو ته څه وایې، ته څه وایې، ته څه وایې، یاره جي دا مې پلار خوښ کړی دا نوم به یې وسي. ټیک ده، پلار ته وایې ستا خوښ دی خو د الله او د الله د رسول نه دی خوښ، نو څه وکم ای به دغه به ولږدمه. نه که نه وایې دا زما د بچي اولنې حق ضایع کیږي. پلاره نوم به هغه نوم ږدو چې د هغې معنی صحیح او هغې کې موږ د علماو نه رهنمایي وایو. نو یو نوم صحیح کېښودل دا د اولاد حق دی په مور او پلار
او دا اکثر پلاران ضایع کی بیا سبا سبا سر ټکی چې د نوم معنی وګوري نو د نوم معنی یې شریرو چې د نوم معنی وګوري نو معنی یې جاهل ناپوه نو هغه به بیا سب د پوهې خاون شي نوم یې وله یخی شریر نو هغه به څه بیا د خیر خاون شي نو اولنی حق د بچو دا دی چې نومونه وله صحیح دی دویم حق دا دی چې د اولاد به نیک تربیت کوي دا د بچی حق دی په پلار باندې نیک تربیت به د بچو کوي دا د بچو حق دی دا قتل روحانی دی روحانی د بچو روح چې دی هغه خلکو قتل کو تربیت غلط میلو شو د بچی د روح غذا لاړله باز دا لوی حق دی چې دا د پلارانو نزای شي د بچو حق چې هغه نیک تربیت دی قال الله قال الرسول به بچی ته خی دا د بچی حق دی ټیک د پلارم تعلیم پې کوا تعلیم خلاف نه یو خو د تعلیم سره بچو ته قرآن خیا ډاکټري پې کوه خو د ډاکټرۍ سره ورته قرآن خیا دا د بچو حق دی حق دا تا ضایع کړی دی نن مونږ کې دی نه ډېره غټه بې پرواهي زمونږ نه کیږي چې مونږ په دې حواله د بچو خیال نه ساتو چا د بچي نه تپوس کړی بچیا تاله د قرآن ناظره درځي غلطه ده او که صحیح ده ته ناظره غلطه وای که صحیح وای که ته دا ناظره غلطه وای نو بچیا دا خو زمونږ دپاره ښه د وبال ذریعه جوړېږي تا له قرآن درځي ستا د مونځ الفاظ صحیح دي تا د بچی تربیت کړی دی نو د بچی تربیت ګورې دا د پلار حق دی دا د مور حق دی خو نه مور پروا کی او نه پلار پروا کی بایزید بوستامی رحمت الله علیه د پلار مړو مورې کونډه وه او دا بچی پاتې شو دا د کونډې مور تربیت دی چې نن خلق بایزید بوستامی رحمت الله علیه یادوي د دې په شا د یوې کونډې مور د هغې محنت او د تربیت سیله ده پلار مړ دی مور بار بار لګیا د بچی ته وایي تا به مدرسې ته داخلوم ته به اوس استاد سره سبق ته کینو استاد ته وایي زما بچی ته به علم ښی خو هله به زما بچی کور ته راپرېږدي چې کله زما بچی علم مکمل خاون نشته دی او بچی به میم کور ته نه راپرېږدي بچی سبق شروع کو یو ورځ استاز ته وایي زه کور ته ځم زما مور یادېږي استاز وی مور ما ته ویلي چې نه به یې راپرېږدي نو ډېر سبق یې ورته حواله کوي دی به دا زوت نه کي جلا بړن شي هغه سبق زوت کو وی ورو نو چې وی ورو سبق نو استاد سره بله چاره پاتې نه شوه نو وایي زه ځمه بیا بچی راغې سبق یې واورو نو استاد ورته وایي زه لاړ شه خو بیا په ټیم راځه اوس استاز اجازت ورکو خو کور کې یو بل استاز ناست دی چې هغه مور ده زه وایم مور ستا دا غیږ دا مدرسه ده دا عظیمه تربیتګاه ده دا اولنۍ مدرسه ده د بچي ګورې ړومبې تربیت یې ته وکړه او بیا یې مونږ له راولېږه نو چې دې کور ته راغې نو ور یې وټکو مور اواز کوي څوک یې وایي بایزیدي ما نو مور چې اواز واورېد نو پوه شوه چې دا خو زما هغه بچی دی بایزید دی که اوس کور ته نن راشي نو په سبق به اثر پرېوځي نو مور ورته وایي کم بایزیدي یو بایزید خو زما بچی دی هغه خو نه یي ځکه چې هغه ته ما ویلي چې هله به راځي چې علم دې تکمیل ته ورسي نو هغه خو نه یي ته چېرته پردی څوک راغلی او زه پردو ته ور نه کولاوه بچی بار پوه شو چې مور زما په ملاقات خفه ده استاز اجازت ورکړی دی او مورې ملاقات ته بچی پرې نه خود بچی واپس مدرسې ته راغی هغه بچی علم یې کو علم تکمیل ته ورسېدو او استاز ورله خپله پګړۍ په سر کړله او زه بچیه ستا علم مکمل دی کور ته ځه چې کور ته راغې دروازه ټکۍ بایزیدي بوستامي تېنه جوړ شوی دی مور غږ ورکړي او دنده بچی ورغې بایزیدي بوستامي وردنده شو مور ورته وایي بچیا ته دغلته کښېنه اوبه در کوم چای در کوم ډوډۍ در کوم خو نن الله زما د عمرونو ارمان پوره کو نن د یوې کونډې مور د ارمانونو د ریجېدلو ورځ ده نو اودسې وکړو په مصله باندې کښېناستل 2 رکعته مونځ او د الله شکر ادا کړي او د الله نه دعا کوي چې الله مالا د بایزیدي بوستامي په شان بچی راکړو
نن خلق علاقه د بایزید په نوم باندې یادی د په شا د یوې کونډې مور کردار نو دا د مور او پلار ذمواري ده د اولاد صحیح تربیت کول او دریم حق دا دی چې کله دا بچی بلوغ ته ورسیږي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي چې کله بلوغ ته ورسیږي نو د واده بندوبست په ورله کوي چې بالغان شي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي دا د پلار حق دی حدیث مبارک کې راځي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج څوک چې د نکاح طاقت لري هغه نکاحونه وکړي طاقت څه ته وایي مونږ خلق د طاقت عجیبه ترجمه کو مونږ وایو کور لا نه دی لینټري شوی ټایل لا پاتې دي ورګه کمره کې لا ټایل نه دي لګېدلي 15 لکه روپۍ نشته ده چې د هغې ورله فرنیچر وکمه 15 لکه روپۍ نشته چې میلمانه پې اټینډ کمه دا طاقت نه دی ګورې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج چې دا الک روخ دی په وجود د بیبي په حقوقو ادا کولو باندې قادر دی او دومره کوډګۍ یشته دی چې په هغې کې د بیبي سامان محفوظ کولی شي یوه کمره لینټري شرط نه دی یوه کمره شته چې د بیبي سامان پکې محفوظ کیږي او د بیبي چې کم مهر دی د هغې په ادا کولو باندې قادر دی او 2-3 ټیمه د ډوډۍ طاقت شته چې خپل او ځان له بیبي له ډوډۍ ورکولی شي نو حدیث مبارک کې راځي فلیتزوج د له واده وکړي دا د پلار او مور حق دی دې کې ورسره مرسته وکړي او د آرام او سکون حاصل کړي الیها د هغې سره الله تبارک وتعالی وی تاسو پیدا کړلی د یو نفس نه او بیا د هغه نفس نه د هغه بیبي پیدا کړله د پاره د دې چې دی د دې خپلې بیبي سره آرام او سکون حاصل کی علما وایي د دې آیات مبارکه یو مطلب دا دی چې د نفس واحده او زوجها نه مراد مطلق خاون او مطلق خزه دی عام خاون او عام خزه پیدا کړلی تاسو د یو نفس نه وجعل منها نو چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د یو کسنا وجعل منها او پیدا کو د جنسنا زوجها بیبی د اغه نو عام خاون او عام خزت مراد دی عام نارینه او عام زنانا یعنی د هر سړی د پاره الله بیبی د اغه د جنس نه پیدا کړی دا الله دا نفس پیدا کو بیا د اغی جنس نه د انسانانو د جنس نه د بیبي پیدا کړله او یو قول دا دی چې د دین مراد د نفس نه مراد آدم علیه السلام دی او د زوجها نه مراد بیبي د آدم علیه السلام ده او دا قول د جمهور مفسرین دی ګڼ مفسرین وایي چې د دین مراد آدم علیه السلام او د هغه بیبي دی نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام دی وجعل منها او پیدا کړله منها د دغه نفس نا زوجها بیبی د اغه نو حوا علیها السلام رب العالمین د آدم علیه السلام نه پیدا کړله نو اول رب العالمین آدم علیه السلام پیدا مختلف قسم خوري اغه را جمع کړلیو اغه بیا تینا خټه جوړه کړله بیا وچه شوله
چې خټنګ پیدا کو نو رب العالمین تینا آدم علیه السلام جوړ. بیا علما وايي د هغې خټې نه لږه خټه پاتې شوله چې رب العالمین تینا آدم علیه السلام جوړ که نو د هغې خټې نه رب العالمین کجوره جوړه کړله چې کومه خټه د آدم علیه السلام د خټې نه پاتې شوله هغې خټې نه الله کجوره جوړه کړله. نو ځکه دې کجورې ته اوس عربۍ کې عمه وي. عمه په عربۍ کې د سړي د پلار خور ته وي. یوه د مور خوري هغې ته خاله وي ترور. یوه د پلار خوري هغه هم تروري خو هغې ته عربۍ کې عمه وي. عمه د پلار خور او خاله د مور خور. نو دې کجوري ته ځکه عمه وي چې دا زمونږ او ستاسو ترور ده. دا د آدم علیه السلام نه خټه پاتې شوله او د هغې نه الله کجوره جوړه کړله. نو کجوره زمونږ او ستاسو د پلار خور ده، دا زمونږ ترور ده. ځکه دا کجوره فطرتي طور د هر چا خوښوي. دې سره زمونږ هغه رشته د تروروالی پرته ده. نو دا زمونږ ترور ده ځکه عربۍ کې دې ته عمه وایي کجوري ته. ځکه ورسره زمونږ فطرتي بینئ کجوره د هر چا خوښوي. چې کله آدم علیه السلام رب العالمین پیدا که نو علما وی آدم علیه السلام خپو. جنت ته او آدم علیه السلام خپه دی. رب العالمین آدم علیه السلام ته وی ولې خپئ؟ آدم علیه السلام ورته وی یوازې ملګری مې نشته دی. نو رب العالمین پې پرکاری راوستله چې آدم علیه السلام پاسېدو پرکاری نه برابرېدو. نو رب العالمین ته حوا علیه السلام پیدا کړې وه. دای د ضلع ایسر نه پیدا شوله د چپې پختۍ نه حوا علیه السلام جوړه کړې ده. دی وجینا علما وی دا د ضلع ایسر نه پیدا ده. دا پختۍ چې دا کږا. نو حدیث مبارک کې راځي په دې ښځه کې به هم څه نه څه کوږوالی یي. که ته مکمل سیده کوي نو سیده به یې نه کې خو ماته به یې کې. دا بلکل نه سیده کېږي. دې کې هغه کوږوالی به دا د ضلع ایسر نه پیدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار فرمایي وی پیدا تینا اخلا او دا لږ ډېر کوږوالی به پکې یي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو آدم علیه السلام رب العالمین د خاورې نه پیدا کو او حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا کړله. نو دا فطرت دی چې یو کس د کم سیز نه جوړي د هغې سره به یې مینه وي. دا پلار امور ولې د سړي ډېر خوښي؟ ولې د ده د پلار نه ښکلي سپین روبي په دې کلي کې نه دي؟ خدای د هغې نه پیدا دی ځکه یې ورسره مینه ده که نه. مور ولې خوږه ده؟ خدای ترې پیدا دی که نه. نو د آدم علیه السلام اصل خوره شوله. نو د نارینه اصل خوره ده او د ښځې اصل نارینه دی. ځکه بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا. نو د دې وجې نه د سړي به ډېره مینه د پټو سره وي، د جیدادونو سره یې ډېره مینه وي. د اصل خوره ده، دی د خورې نه پیدا دی. او د بیبي به ډېر محبت د خاون سره وي ځکه د دې اصل دا دی. او د نارینه اصل هغه خوره ده. نو تاسو لیدی نه سړی کو هر څومره بوډا شي خو د پټي پوله ترې خطا کېږي چېرته. وایي مونځ رانه ګډوډ کېږي مولي صاحب، نو څه چل وکړمه؟ مونږ وایو زه څومره چې ویلی شي نو هغه وایه، نو پوله ترې نه خطا کېږي او مونځ ترې ګډوډ کېږي.
دا چې مو نو دا ولې دا د اصل چې دی دا خوره ده نو د ده به فطرتي طور د دې سره مینه ادي بیبیانو نه تپوس کې دي ته د خپلو پټو پتم نه چې زمونږ پټي څومره دي څومره جایداد خدای نه پدې کې انټرس علي دا خاون ورته ټولي دنیا بادشاه ښکاري نه ټول نظر د ښځې چې هغه په خاوني د ده نه تاویږي او د سړي ټول نظر چې دی هغه په جایداد او په پټو کې پروت نو ځکه د نارینه اصل چې دی هغه خوره وه او د بیبي اصل چې دی هغه چې دی هغه نارینه دی دې وجې نه علما وایي هم وی د بیبي مینه به د خاوند د مینې نه سیوی ځکه د دې اصل دا خاون او نارینه دی او د سړي مینه به د پټي سره ډیره وي دی به په جایداد باندې ډیر مین وي ځکه چې د اصل چې دی هغه خوره ده نو رب العالمین آدم علیه السلام د خورې نه پیدا کو خپو نو رب العالمین ورله جنت کې بیبیم پیدا کړله وجعل منها زوجها الله پیدا کړله د دنا د دې نفس نه زوجها بیبي د هغه بیبي تینا پیدا کړله لیسکن الیها د پاره د دې چې د آرام حاصل کی الیها د دې بیبي سره نو علما وایي د بیبي اصل مقصد چې دی هغه آرام او سکون دی چې خاون زندگی به د آرام او د چین او د سکون شي دا اصل مقصد دی د بیبي چې خاون ته به آرام او چین او سکون رسیږي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا حکیم الامت دی بهترین عالم تیر شوی حکیم الامت د امت ډاکټر دی ډاکټر اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وایي چې یو سړی واده شته دی او دته سکون نشته دی نو دې د ځان له د بل واده تلاش وکړي ځکه د بیبي مقصد چې دی هغه نه دی پوره شوی د بیبي مقصد د خاوند د بیبي نه دا دی چې دته به سکون راځي او دته سکون او آرام نه دی راغلی نو دی د ځان له بل ځای بله بیبي تلاش کړي چې دی کې سکون نشته دی به ستړی دته به تکلیفي خو چې کله دی کور ته راشي نو دته به آرام او راحت او سکون راشي نو نن سبا معامله لږه الټه شوې ده وجه دا ده چې خاون کور ته راشي او کینی نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کم جنګونه منګونه شوي او یا سوړه مالګه مساله کور نه نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي ښه ورته ټینشن سیوا شي نو دا خبرې پکار دی خدا لک په قلاره پکار دی اول د هغه د چای د اوبو غور پکار دی د هغه د آرام غور پکار دی اول د هغه نه تپوس پکار دی بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاون نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دته به آرام او سکون راشي نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها چې دته سکون راشي چې کله د کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبې حق د مور او پلار دی خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبې حق اوس د خاوند دی د مور او پلار حق وروستو دی د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کیږي علما وایي قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبې تپوس د څه کیږي عن صلاتها د مانځه په باره کې به تې اول تپوس کیږي د ښځې نه نو زنانو فرض منځونو کې ډیر کوشش کوئ
دې کې سمجوتې د چا سره مه کوئ، مه د وړوکي سره او مه د خوراک او د کور کار دا د مونځ سره مه برابروئ. د فرض مونځ تپوس په در